ډیرو محترم دوستانو، الله پاک دې وکړي چې ټول به خوشاله او آرامه اوسئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت لړۍ کې په دې خبرې وکړي چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم وزیږید، څنګه د هغه مور بیبي وفات شو، څنګه پلار وفات شو، څنګه نیکه وفات شو. په تیرو کلاسونو کې یو لنډیزې بیانوم، بیا راځو خپل نوي درس ته. موږ تاسو په خوانی درس کې دا ویلی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بیبي خدیجه بیبي حلیمه ځان سره بوتو د دې لپاره چې د هغه پالنه وکړي، هغه ته تیار کړي او تر یو څو کلونو پورې وروزي. بیبي حلیمه سره و 2 کاله چې کله تیر شو، بیبي حلیمه بیرته راستون کړو. نو بیبي حلیمه باندې دغه په کور باندې د الله پاک بیل نعمتونه نازل شوي وو او بیبي حلیمه ډیره خوشاله و. 2 کاله وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مور ته راوستو او هغه ته ویل چې دا زوی دی ډیر برکتی ماشوم دی، کدا ما سره پریږدي. موږ سره ډیر خوشاله یو، زمون کور ور سره نورانی دی، برکتی دی، هر څه کې الله پاک برکت اچوله، کدا ماشوم ته مونږ ته پریږدي. بیبي امنه چې د بیبي حلیمه ډیر اصرار او ډیر ټینګار ولیدو، ول چې سیده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وسپارو. بیبي حلیمه رسول الله بیرته راوستو او 2 کلونو د پاره د هغه پالنه وکړه. 2 کلونو کې دغه پالنه روانه و. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم شاوخوا 4 کلونو چې یو پیښه وشو. پیښه داسې و چې رسول الله له ماشومان سره لوبې کولې، هغه کور شاوخوا چې ناڅاپه یو سړی راغی، پاک لباس یو، سپین لباس یو راغی. دغه نور ماشومان وتښتیدل، رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرید. کله چې رسول الله ودرید، دغه سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم راڅملاو، د سینې سیری کړله، زړه ورته راويستو او زړه نه ورته یو تور برخه یا تور ټوټه غوندي یو برخه د زړه نه لری کړه. زړه ورته ومنځو چې ویل کېږي د زمزم په وبوي منځله سیرت کې راځي، او د غزړې بیرته ورته کې خودو په سینې ورته لاس کش کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه بیرته جوړه شوله. دا جبرائیل امینو راغله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه دغه توروالی نه پاک. دغه توروالی څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو حدیث مبارک کې، وایي کله چې ماشوم پیدا کیږي زیږي، دغه ماشوم چې کله دنیا ته راځي، شیطان د سکونډي یا د لمس کوي، یا الله پاک ته معلومه ده چې دغه زړه په برخه کې د داسې یو څه دغه کوي چې دغه انسان ته بیا په ټول ژوند کې وسوسه او دغه نور دغه لارې نه کوي شیطان. نو الله پاک غوښتل چې خپل پیغمبر پاک او سپېڅلی رالوی کړي، د زړه د شیطان له وسوسو پاکي، زړه کې شک نه، مشکلات نه، تشویشونه د شي نه ژوند ختمي او دا یو پاک انسان رالوی شي. اوس پښتنه شاید دی چې څنګه دا هر څه په معجزې ډول کېدای شي، زړه سیری کو د هر څه وک. وروسته ځینې صحابه روایت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سینه باندې دغه زخم چاپ حتی وو. الله سبحانه و تعالی چې دغه اسمانونه پیدا کړي، مونږ پیدا کړي، دغه ماشوم څومره کوچنی پیدا کوي، بیا لوی کی او دغه بدن کې دغه دماغ، دغه سیستم د بدن، د کائنات، د لمر، د سپوږمۍ، د دومره انسانانو سیستم نظم منظم کول، بهرونه د هر څه کنټرولول شي. آیا د یو ماشوم سینه نشي څیرې کولای د خپل ملایکې په واسطه او د هغې زړه نشي پاکولی؟ بالکل شي. الله پاک تر دې ډیر قوي دی چې موږ تصور کولی شو. دا معجزه ده چې الله پاک غوښتل د خپل پیغمبر زړه پاک کړي. دا پیښه بیا هم شوې ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته تر هغې مخکې د زړه پاک منځل شوی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه ومنځل شو او پاک صفا شو، بیرته کې خودل شو، په سینه باندې جبرائیل امین لاس کش کو، رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه سپېڅلی کړ، پاکي کړ او دغه تور ټوټه ترې لرې کړه. د شیطان د مداخلې ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم لزړه نه لرې کړ. ماشومان منډه کړي، بیبي حلیمه ته خبر ورکړ چې ټول راغلل، ګوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس دی، رنگ تک زیړ دی،
حق پاک ته هیڅ نه پوهیږي گیچ د چې څه وشو پوښتنه یې ترې وکړه ماشومانو خو لرې کتل چې سړی ناست دی څیرې کوي او ټول زړه یې ترې راویست او وینځ او بېرته کېښود بیبي حلیمه په تشویش شوه خپل میړه سره مشوره وکړه چې دغه ماشوم خو د مکې د یوې مخورې کورنۍ ماشوم دی داسې نه چې څه پې وشي راځه دا بېرته ستون کړو تصمیم یې ونیو رسول الله صلی الله علیه وسلم بېرته مکې ته راستون کړو او کورنۍ ته یې وسپارو رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 کاله شاوخوا د خپلې مور بیبي سره و د دغه 2 کلونو ډېر جزئیات نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ډول پالنه کړې مور یې څنګه پالنه کوله ځکه چې دا د دوی هغه خصوصي حریم و څوک نه پوهېدل چې دا به پیغمبر کېږي نو چا یې هغه کور کې ډېره مداخله نه کوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم شاوخوا 6 کلن نو پورې ورسېدو 6 کلنۍ پورې چې د دې مور بیبي آمینه تصمیم ونیو چې یثرب یا اوسنۍ مدینې ته لاړ شي خپل خپلوان یو هغوی کور ته لاړ شي هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم غورانیا یا د عبدالمطلب مور هم وه چې د عبدالله نیا وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم غورانیا کېږي عمهګانې وې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او نور خلاګانې وه د کورنۍ غړي وو چې د بیبي آمینې د کورنۍ غړي وو الله سبحانه وتعالی له وړاندې د خپل پیغمبر دپاره یو پلان لري د مدینې سره د ده اړیکه جوړه کړې له وړاندې نه د عبدالمطلب یوه مور دغه نه وه د یثرب نه وه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تړاو بیا چې وروسته هجرت کوي مدینې ته له پخوانه مدینې سره د ده تړاو شته خپله مبارک په یو حدیث کې فرمایلي چې کله مدینې ته تو نو هغه ماشومتوب دغې ور په یادېده ځینې تعمیرونه او دغې ځایونه پېژندل ځینې کورونه یا بل منطقې نو له وړاندې ورسره تړاو جوړو کله چې بیبي آمینه لاړه هلته واله خپلوانو کره بېرته راستنېدو پر مهال په مکې ته په لاره وه د الابوا په نوم باندې یوه سیمه ده دلته ناروغه شوه او روح حق ته وسپارو وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم ځل یتیم شو لومړی له پلاره مخکې له دې چې وزېږېږي یتیم شو بیا دویم ځل دپاره له مور بیبي نه محروم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په دغه سفر تو د هغوی یو وینځه یا خادمه ورسره وه د ابولهب وه چې سویبه نومېدله دا هغه کنیزه یا وینځه وه چې کله دې په ابولهب باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه زیری وکړ د پیدا کېدو نو هغه آزاده کړله دا هغه دغه وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت دپاره هملته وه نو دوی بیا کله چې بیرته راستانه شول نو مکې ته راغلل مور بیبي وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم پالنه او روزنه عبدالمطلب د هغه نیکه په غاړه واخیسته 2 کاله شاوخوا د هغه روزنه وشوه چې عبدالمطلب هم وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم 8 کلنو چې عبدالمطلب وفات شو کله چې عبدالمطلب وفات شو مخکې تر وفات کېدو نه چې کله د مریضۍ په بستر پروت و خپل زوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سکه تر ابو طالب یې راوغوښتو هغه ته یې د مسؤلیت وسپاره چې ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزنه پالنه کې عبدالمطلب چې کله وفات شو بیا تر اخیره پورې حتی تر 50 کلنۍ پورې د هغه ابو طالب ژوندی و او د هغه ملاتړ به کوو د هغه روزنه او پالنه هغه سره به و رسول الله صلی الله علیه وسلم ورو ورو خیر سره ځوانېدو ځوانۍ مرحلې پورې راورسېد چې بیا 15 کلنۍ کې شاوخوا له بیبي خدیجې سره واده کوي تجارت سفر یې کوي او یو بله پیښه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو طالب سره شام ته په یو تجارتي سفر تللی چې هغه ډېر علماو هغه واقعه رد کړې ده چې هغوی رد کړې ډېر بحث اختلافي موضوع ده زه له هغې نه تېرېږم خو موږ او تاسې راتلونکي درس کې به انشاءالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځوانۍ په مرحلې باندې او په بله مرحله کې چې واده کوي واده نه وروسته بیا په پیغمبرۍ باندې مبعوث کېږي په هغې باندې خبرې کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم له بعثت نه مخکې یا له پیغمبرۍ نه مخکې
ډیر جزئیات دغه د ژوند په اړه نشته، څو پیښې دي چې هغه شته، اما داسې جزئیات نشته لکه څنګه چې د پیغمبرۍ نه بعد دي. ځکه هغه وخت کې نه صحابه وو چې دغه تاریخ سیرت ولیکي او نه څوک پوهیده چې دا به پیغمبر کیږي چې هغه تاریخ ولیکي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ هغه مقدماتي دغه د پیدایښت نه تر دې دمه پورې هغه څو مهمه پیښې چې دي هغه شته، نور د ډیر دقیق جزئیات نشته لکه څنګه چې دغه له پیغمبرۍ نه ورسته دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ځوانۍ پورې تر دې چې بیبي خدیجه سره واده کوي تر هغه مرحله پورې د هغه ژوند نورمال ډول باندې روان دی. ابو طالب دی هغه پالنه کوي، نور دغه ور سره دي ترونه دي او هر یو تن پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر درناوی کوي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر ځوانۍ او تر اخري وخت پورې ډیر امانتدار او د صادق الامین په نوم مشهور او ډیر ښه اخلاق درلودل او ټول سره ښه خو یو چلند کو. نو بیا وروسته بیبي خدیجه سره واده کوي چې هغه په اړه بیا راتلونکي کلاس کې غږیږو. اوس په دې غږیږو چې ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ماشوم و دومره امتحانونه په الله پاک راوستل. ګورې کله چې یو څوک پیغمبر کیږي هغه باید د ژوند هر سختی وڅکي تر دې پورې چې راتلونکي دغه کوم هدف چې ورکړل کیږي، کوم پیغام د پاره چې کار کوي، کوم رسالت چې د تور کول کیږي، د هغه د پاره باید د ذهن او جسمن پیاوړی او ځواکمنی. تاسو د موسی علی السلام د پیدایښت او د هغه د پالنې کیسه اوریدلې. موسی علی السلام چې کله پیدا شو مخکې تر هغه فرعون دغه وخت پاچا داسې یو تصمیم نیولو چې هر ماشوم بن اسرائیل کې پیدا کیږي هغه باید ووژل شي، ځکه چې یو چا خوب لیدل او چې د پاچایي رنګيږي یا پاچایي ته ستونزه جوړیږي، نو د تصمیم ونیو چې هر ماشوم چې پیدا کیږي دا به هغه چا ورته تعبیر کړو چې د بن اسرائیل کې به یو ماشوم پیدا کیږي او ستاسو پاچایي به ننګي، ستاسو پاچایي به مشکل به درته جوړي. نو هغه تصمیم ونیو چې بن اسرائیل کې چې هر ماشوم پیدا کیږي هغه ووژني. موسی علی السلام پیدا شو. د موسی علی السلام مور حیرانه و چې ماشوم باندې څه وکړي. الله پاک ته امر وکړ چې د ماشوم په سین کې په یو دغه کې د کارتن کې یا هغه دغه چې ورته جوړ کړي چې قران ورته تابوت ویله، ما تابوت ته ډول تختې هر څه چې به هغه کې دا او په سین کې رودینیل کې خوشی چې وس په رودینیل په مصر کې شته. مور هم دغه کار وکړو. مور که څم ډارېدلې و خو بیا په الله پاک باندې توکل وکړ ځکه چې الله پاک وایي چې موږ ورته وحی وکړه. الله پاک مرته وحی وکړه چې دا پرېږده په دې دغه کې سین کې موږ به دغه کوو تدبیر نیسو. البته الله پاک وایي چې واستنعتک لنفسي. موسی علی السلام ته وایي چې ما ته د ځان د پاره برابر کړی روزلې، یعنی ته مار روزلې ځکه چې مور دې مثلا ما په امر باندې دغه واچولې او بوته اول ته بیا د فرعون مرمن ناسته و سین کې سین غاړه ته چې ماشوم کارتن کې یا قوتي کې هر څه چې هغه کې تابوت کې ماشوم را روان دي راوای خستوي کتل چې دا ماشوم خسته ماشوم دی. فرعون ته ویل چې دا ماشوم پیدا کو دا به ورزو. فرعون ته ویل چې نه دا به زما پچای رنګي دا د بنی اسرائیل ماشوم دی دا باید ووجنو. خو هغه ډیره کلکه شو ورته بل اخره قناعت ورکو دا وای ماشوم نو ویل چې دا ماشوم به موږ ورزو دا بس موږ د روزنې لاندې راغړ شي څنګه به موږ وجنی بیرته زما پچای بړانګي. خدای الله پاک تدبیر دی خپل پیغمبر ته نیسی. موسی علی السلام غټ شو لوی شو بیا د فرعون پچای رښتیا رنګم کړه ورته او همدغه موسی علی السلام چې د پچای وننګوله. نو الله پاک موسی علی السلام په دغه شکل باندې رالوي کو وایروزه. الله پاک موږ تاسو په تیرو برخو کې د الله پاک دوست په لړۍ کې هم په دې خبرې کړي چې ابراهیم علی السلام الله پاک څنګه وروزه د بت پرست په کور کې پیدا کړ الته وروزه حتی د چې لوره مشغوله او یو پیغمبر شو او د پیغمبرانو پلار دی. حتی ابو الانبیاء ورته وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه په نسب او سلسله کې راځي، په سلسله کې د اولاد او د نسل راځي. او حتی عیسی علیه السلام اولاد ټول ډیر پیغمبران دي چې د ټولو پلار ابراهیم علیه السلام دی.
الله پاک چې کله پیغمبر ټاکي، کله چې پیغمبر انتخابوي، کله چې څوک پیغمبري لپاره غوره کوي، نو هغه داسې روزي چې راتلونکي دغه هدف لپاره قوي او پیاوړي. همدغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یتیم شو، له موره له پلاره له نیکه نه، چې دا ټول د دې نږدې خلکو ښه ملاتړ یې ورته کو. یو یتیم یې رالوی کو او څه یو شخصیت یې جوړ کړ. ځکه الله پاک غوښتل چې دغه ماشوم یا دغه محمد صلی الله علیه وسلم چې زه رالوی کیږي، دا باید یو قوي، یو با احساسه او یو پیاوړی پیغمبري چې راتلونکي کې سختیو سره د مقابله وکړي. تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سختیو په اړه راتلونکو برخو کې ان شاء الله راتلونکو کلاسونو کې تاسو بیا پوهیږئ چې د څومره سختیو سره څومره په الله پاک مینو، څومره قوي او عزم او ایمان لرو. الله پاک وختل چې دغه پیغمبر د هر سختۍ هغه مزه وڅکي چې ترڅو بیا راتلونکي ژوند کې دی دغه هدف په سختۍ سره، په اسانه دغه سره، په قوت سره او په اراده سره مخکې ویسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یتیمو، د یتیمانو له حاله خبرو. ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زه د یتیم پالون کې څوک چې یتیم لوی کوي، یتیم باندې پام کوي، یتیم باندې لاس کش کوي، یتیم ملاتړ کوي، یتیم ته د ژوند امکانات برابر زده کړې پې کوي، زه دا به داسې یو دغه کس چې دا کار کوي لکه جنت کې دوه ګاونډیان داسې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ولې کړې؟ هغه د یتیم په درد پوهېدو، هغه خپله یتیمو دغه یتیموالي احساس یې کړی و. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ژوند هر برخه رسول الله صلی الله علیه وسلم چوپانی کړي. ځکه هر پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې پیغمبري باندې مبعوث شوی مخکې تر هغې چوپانی کړي. ځکه په چوپانۍ کې انسان دغه پیاوړی، دغه سختي، دغه د ژوند مشکلات، هر تجربه رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله. ځکه چې بیا وروسته پیغمبر کیږي، الله ورته یو ښه پلان لري، نو د هغې دپاره دا باید یو پیاوړی انسان رالوی شي. دی به داسې نه، ځکه پیغمبر چې نازولی رالوی شي، یو څوک چې نازولی رالوی شي او د ژوند ټول هغه عیاشۍ او خوندونه دی وڅکي، بیا نو هغه ستړی ستومانی. ته فکر کوې چې یو کلیوال سړی به د یو هدف دپاره چې په کلي کې یو مبارزه، یو غزا، یو جنګ، جګړه هغې ته لاړ شي، او که ښار کې یو څوک چې په لوکس او ودانۍ کې ژوند کوي، ارامه تخت او ښه امکانات د ژوند برابري، دغسې انسانان به فکر کوي چې دغسې لوی او سخت هدف دغه کی پوره کی سرته ورسي. نه، بلکې یو ماشوم چې په سختۍ کې رالوی شوی هغه به وروسته بیا پیاوړی او قوي او سخت دی. ماشوم چې په عیاشۍ او په خوندونو په دغه کې اسانه ژوند کې رالوی شوی به سختي نشي ګاللی. د سختۍ په وخت ناستې چغې وایي چې وای څه چلو شو. اما رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو زړورو. په یو حادثه کې راځي، یو حدیث کې راځي چې یو صحابي وایي مونږ په دغه کې زمونږ سیمه کې مدینه کې او مکه کې به ونه پوهېږم چې هلته شور او ویلا شوله. مونږ فکر وکړو چې دښمن حمله کړې ده، که څه چلو شو. یو وخت کې ځان تیاروو، تر څو چې راووتو ګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اسب باندې ناست دی او مونږ ته اطمینان راکړو چې هېڅ خبره نشته. ما شاوخوا وکتله، هېڅ خبره نشته. یعنې دومره زړور و تر څو چې صحابه ځان اماده کوي، د یو وخت په اسب سور وتی او هر څه چې کړي چې هېڅ خبره نشته دی، خطر ته به ځان مخکې کوو. تر ټولو صحابهو نه مخکې صف کې به روانو، جګړه کې غزا کې به اول صف کې ولاړو او تر ټولو نه مخکې به توره په لاس وه، ځان به اماده کو او چې عزم به وکړو بیا به تو. دغه پیغمبر الله پاک داسې روزلی او داسې رالوی کړی چې په سختیو کې دی رالوی شوی و. مخکینی برخه کې مې په یوې مهمه موضوع باندې خبره وکړه چې تاسو ته بیانوم. هغه دا ده چې مخکې له دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ باندې مبعوث شي، 3 کسانو په مکه کې راټول شو، 3 واړه ملګري وو. دوی لږ هوښیار خلک وو، کېناستل خپلو منځونو کې، تصمیم یې دا ونیو چې موږ دغه بت پرستي او دغه نشو کولی، راځئ د یو حق دین ولټو چې الله پاک هغې کې موږ ته دغه راکړي، یو دین ولټو. 3 واړه خپل منځ کې دا تصمیم ونیو چې موږ او تاسې به د یو حق دین پلټنه کوو. 3 ملګري وو په مکه کې. دوی یو څه هوښیار وو تر نورو، نو دوی تصمیم ونیو چې دغه د مشرکانو دین چې دوی دغه عبادت کوي، د بوتانو او نور دغه کوي، دا چندان دین نه دی. موږ تاسو ته نه ښایي چې هوښیار خلک یو، عقل لرو،
د دې دین لارویان اوسو چې بوتانو ته سجدي کوي او نور دغه کوي نو مونږ راځي چې د حق پلټنه وکړو دوی درې واړه ووتل ول چې مونږ د حق پلټنه کوو حق پلټنه کې دوی درې واړو تصمیم ونیو یو پکې زید ابن عمرو ابن نفیل یو پکې ورقه ابن نوفل او یو پکې ابن الحارث یو بل کسو نو درې واړه لاړل ورقه ابن نوفل یو چیرته لاړ یو نصرانی سره کېناستو هغه نه پوښتنه وکړي نصرانی شو حارث ابن الحارث هم لاړو هغه چیرته حارث په نوم یو بل کس هغه هم لاړو چیرته کېناستو کوم عیسوي سره هغه عیسوي شو به تر خو یو کس د دې داستان ډیر جالب دی د زید ابن عمرو ابن نفیل د لاړو له یو نصرانی سره شام ته یو نصرانی خواته لاړو هغه ته ویل چې زه د حق دین په لټه کې ما ته حق دین راوخای هغه ول چې همدا نصرانی دی ول چې نه ما ته یو کس راوخای چې د دنیا په مخ تر ټولو ډیر پوي هغه ورته ویل چې ډیر څوک نه پیژنم خو یو کس دی چې يهود دی هغه ډیر پويږي ادرس یې واخیستو سفر شروع اوږد سفر نو وروسته د يهودي ته ورسید هغه سره کېناست ورته ویل چې ما ته د حق دین راوخای حق دین کوم یو تند دی هغه ورته ویل چې حق دین يهودیت دی ول چې څنګه يهودي کېدای شي ول يهودیت دا چې ته باید الله پاک په غضب کې ځان شامل کی ته باید اول دا تاسو دغه وکي او دا ومني چې الله پاک پتا غضب کړي بیا پات دغه نه چې ته دا وکړې ته زمونږ دین ته را داخليږي او يهودي کېږي بیا به يهودیت لار نیسي هغه ویل زه د حق په لټه کې راوته ما د الله له غضب لډار راوته ما او تما ته وای چې دغه شیغه ول نه دا د بنی اسرائیل هم دا دغه چې الله پاک په دوی باندې غضب کړي الله پاک قرآن شریف کې یاد کړي هم دا او با او بغضب من الله دوی باندې د الله پاک غضب شوی دی نو ته به دغه زمون دین کمنې نو دغه دین دی ځان باول دا سیمنې چې الله پاک پتا غضب کړي ته په ځان باندې د الله پاک غضب باندې غضب به قبله به بر داخلي زمون دین ته هغه ویل چې زه د حق په لټه کې راوته ما او ته ما په غضب لاندې داخله دا خو منطقي نه ده نو ماته یو بل دین راوخایا چې ستاله دین نو ورسته دغه هغه ورته ویل چې بل دین دا دی چې ته حنیف پاتې شي حنیف شي هغه ول حنیف څه ته وایي هغه ول دا چې ته د ابراهیم په دین شي د ابراهیم دین ډیر په خوانه ده تر اوسه ډیر جزئیات موږ سره نشته په خوانه دین او ابراهیم په یو الله ایمان لرو دغه یو الله عبادت کوو چې هغه یو دغه ما سشته نور معلومات نه لرم چې څنګه عبادت پکې کیږي څنګه نور احکام په ځای کیږي په دې نه پوهیږم خو یو کس راوخه چې تر ډیر زیات پوي ول یو ځکه یو عیسوي ده ادرس یې ورکو ول هغه زمانه ډیر شاید پوي شي د روان شو زید روان شو ډیر وګد مزل نو ورسته دغه عیسوي خواته لاړ ورسره کېناستو ول ماته د حق دین راوخه هغه ورته ویل عیسویت ده ول چې عیسویت څنګه عیسوي کېدای شي ول هغه دا چې تباول وای چې زه ګمراه ما تباول زنده سي دغه کې چې ته گمراه شوی ګناهګاری بیا به مسیح راځي چې دغه باندې عیسی علی السلام هغه برازي تبجغوري یا عیسویان دا باور لري چې عیسی علی السلام د دوی د ګناهونو په خاطر ځان قرباني کړی دی دا د عیسویانو باور دی هغه ورته ویل چې زه د ګناه نه را تښتېدلې مزه د حق پلټنه کوم زه حق پالون کې حق پلټوم حق پلټه کې راوته مته ماته وایي چې تباول ځان گمراه احساسه گمراه کېږي بیا به هغه راځي او تبجغوري ول چې تر دې اخو یو بل دین راوخه هغه ورته ویل دین ورسته کته غواړي حنیف پات شي خو هغه د ما سره ډیر معلومات نشته اما خبر ورته چې يهودي کړو د مرته وکړه ول څنګه حنیف کېدای شم ول دا چې ته د ابراهیم په دین شي او هغه ډیر په خوانه دینو ساسرات اوس نه دی پاتې او هغه به دی وای رب عبادت کو شریک مریک به ورسره نه نیو خو دا ورته ویل چې بل ستانه کوم خيار څوک شته ول چې نه دایره روان شو ځان سره فکر وکړو چې پلار کې ځان سره فکر کوو چې هغه يهودي مرتویلیو چې حنیف پاتې شي حنیف دین باندې د عیسوي مرتویلیو د ځان سره تصمیم ونیو چې راځه حنیف پاتې کیږم ځکه دا د دوی دینونو ماته منطقي نه ښکاري
تصمیم یې ونیو چې حنیف پاتې شي، د ابراهیم علیه السلام په دین پاتې شي. دی راستون شو. دی به راغی مکه کې به ناست و، کعبې سره څنګ کې لمونځ به یې کوو، دعاګانې به یې کولې، بېلابېل عبادتونه به یې کول. بیا به په پای کې ویل چې یا الله زه حنیف یم، ما حنیف دین غوره کو، د ابراهیم علیه السلام دین. خو زه نه پوهېږم چې لمونځ څنګه وکړم، ستا عبادت څنګه وکړم، څه وکړم، او هغه د ابراهیم علیه السلام دین په اړه معلومات هم نشته چې زه پیدا کړم. نو دا هر څه چې زه کوم ته قبول کړه زما ربه. هر ورځ به همدا دغه کوله، دعا کوله. نو دی موحد پاتې شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې وایي یو ورځ مې دغه زید ولیدو چې کعبې سره ډډه وهلې وه، یا کعبې سره څنګ کې وو، او دا خلک چې به تېرېدل دوی به یو ډول شرکي تلبیه ویله چې لبیک اللهم لبیک. بیا اخر کې به دوی یو شرکي دغه ور اضافه کوو، لا شریک لک الا شریکا لک والملک. تاسې یو دغه تلبیه به دوی دغه کوله، الا شریکا لک، داسې یو خاص دغې لرل، دوی شرکي تلبیه یې لرله. دا چې به ویله داسې کې به پرې دغه کوو چې بس 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 دې نه خواته مه ځئ، یعنې د شرکي دغه مه وایي. دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم زید ابن عمرو ابن نفیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم له بعثت یا د اسلام له راتلو یا په پیغمبرۍ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر کېدو نه 15 کاله مخکې وفات شو. پوهېږئ دا هغه انسان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په اړه وایي چې دی به په قیامت کې په خپله یو امت وي، جنت کې به دی په خپله یو امت وي، او دی به یو امت حشر کېږي. موږ مسلمانان به ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت یو. د ابراهیم علیه السلام په دین باندې چې څوک و هغوی به د ابراهیم علیه السلام سره، د موسی علیه السلام پلویان به موسی علیه السلام سره په دغه کې ولاړ په قیامت کې. خو زید ابن عمرو به په خپله یو امت وي. دا د حق پالونکی، د حق پلټونکی و، او د حق د اسلام له راتګ نه مخکې په دغه حنیف دین باندې پاتې شو. یوازې د یو الله عبادت یې کوو، شرک یې نه کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دی به په قیامت کې په جنت کې په خپله یو امت وي. نور امتیان به له خپلو پیغمبرانو سره دی به په خپله ځان له یوازې یو امت وي. سبحان الله، دی ډېر عجیب انسان دی. د ژوند ډېر دغه دی. دی د عشره مبشره یا لسو هغو کسانو چې سعید ابن زید دی، فکر کوم د هغې پلار دی. عشره مبشره هغه کسان دي چې 10 کسان دي چې په هغوی کې په دنیا کې د جنت، په هغوی باندې دنیا کې د جنت زیری شوی دی. دا زید ابن عمرو ابن نفیل د یوه هغه صحابي پلار دی چې په دنیا یا په ژوندینې پې د جنت زیری شوی دی. الله پاک دې مونږ او تاسې ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امتیانو کې جنت کې سره راټول کړي، او الله پاک دې موږ همیشه د حق پلټونکي او د حق پالونکي لري. الله پاک دې تاسې ټولو ته اجر درکړي چې تر دې دمه راسره پاتې شوئ، او ډېره زیاته مننه.